جیبه نور ورته نه پرېږدو، د پښتنو په جیبه نور ورته نه پرېږدو. مرداباد 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 مرداباد. हम नहीं मानते ظلम के सामने, ظلम का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, ظلم का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, ظلم का हिसाब दो. बेगुनाह दे बशार खान, बेगुनाह खान बेगुनाह दे. शहीद दे बशार खान, शहीद दे बशार खान हमारा, बशार खान हमारा, बशार खान हमारा, बशार खान हमारा. खान शहीद दे शहीद दे शहीद दे बशार खान, शहीद दे बेगुनाह दे बशार खान बेगुनाह दे. شل 25 کاله یو ماشوم لویو، خپله وینه ورکوو، خپل شپې ورکوو، خپل ورځې ورکوو، خپل پی ورکوو. څوک یې رانه وشو کوي، څوک یې طالبان کوي، څوک یې رانه وشو کوي بلې څوک یې نه کوي. څوک پې جنګونه کول غواړي، څوک یې په کارخانو کې سوځول غواړي. موږ میندې د دې ملک نه پوښتنه کوو چې موږ خپلې بچو ته تحفظ غواړو. موږ دې ریاست نه پوښتنه کوو چې د کتابونه چې کوم تاسو زموږ بچو ته ورکړي دي، په دې کې چې څومره نفرتونه ډک دي، دا کتابونه د دې نفرتونو نه صفا دپاره انصاف غواړي. چې کله د مشال کیس ته کله نه شوی نو خلکو به دا ویل چې د مردان پښتانه چې دي بې غیرته دي، د مشال دپاره انصاف نه غواړي. دلته سره زما ډېر کسان د مردان نه تعلق ساتي، او د مردان که د سړو نه نه کېږي، مونږ میندو خویندو نه کېږي. مونږ یې تپوس کولی شو د مشال دپاره د انصاف. او دلته هغه ښځې هم ولاړې دي چې د مردان نه دي، خو په حیثیت مور، په حیثیت خور، په حیثیت د دې ریاست وګړي هغه دا محسوسوي چې زمونږ بچي کله د جهاد په نوم باندې، کله د ریاست د دهشتګردۍ په نوم باندې هغه مړه کېږي. او بیا څنګه چې بیبي ووایي چې په نصاب کې ورته دونه نفرت اچولې دي، دونه کرکه ورته اچولې ده چې یو بل لکه د ځناورو مړی. دا ځناورتوب زمونږ بچو ته نه ښودل کېږي. د مردان پېغلې میندې خویندې چې کوم دي هغه انصاف خوښوونکي دي، هغه امن خوښوونکي دي، او هغه غواړي چې مشال ته د انصاف میلاو شي. دا نن خو مونږه د نیمه ګنټې په دغه باندې دا راغونډ شو، سبا به مونږه 20,000 40,000 ښځې د دې مردان د صوابۍ د دا ټولې ښځې به راغونډېږو، او دا مردان به مونږ بندوو، ځکه چې د مردان نه زمونږ تمه ختمه شوه، د مردان د خلکو نه زمونږ تمه ختمه شوه. نو دا به اوس مونږه دا میندې به راپاسي، او دا د مشال د مرګ دا انصاف به غواړي، او د خپل راتلونکي نسلونو دپاره. دا صرف د مشال خبره نه ده، دا زمونږ د راتلونکي د بچو، زمونږ د نسلونو خبره ده. ښځه چې ده هغه په یو لاس باندې زانګو زانګوي او په بل لاس باندې دنیا زانګوي. ما خیال اوس هغه وخت راغلی دی چې دا ښځې به راپاسي، او دا به دا دنیا چې دی دا به بدلوي.